ګرانو کتونکو د یو وخت خبره ده چې یو سپین ږیری سړی په یو خوا روان و. پر لارې باندې د ځوانان ویل چې ځوانان په خپل اپس کې بیس مباحثه سره کوله. نو پر دا سپین ږیری باندې غږ وکړي چې باباجي ته موږ ته د دې مسلې حل راوښایه. باباجي ورته وویل چې دوی پر چش باندې بیس مباحثه کوئ. نو د ځوانانو کې یو ځوان ورته وویلې چې باباجي موږ پر دا باندې بیس کوو چې کم سړی چې په ګرځ باندې ګناه نه وي کړې، ښه عبادتونه کړي او د الله پر لاره باندې رواني، نو آیا د الله پاک پر ده باندې یو خاص نظر وي که نه وي؟ او دا بل ورته وویلې چې او کم سړی چې هغه ګناوې کړي وي او بیا د الله پاک څخه توبه کښلی وي، آیا د الله پاک پر هغه باندې خاص نظر وي که نه وي؟ نو زموږ د دواړو پر دا باندې بیس مباحثه ده چې پر کم سړي باندې به د الله پاک خاص نظر وي. دا باباجي ورته وویل چې زویه زه علم دین خو نه یم، خو زه کپړې جوړوم او کپړېدو جوړېدو وخت چې کومه داګه کم سپړسۍ چې وشلیږي زه هغه ته غوټه ورکم او بیا مې پر هغه یو خاص نظر وي په دې باندې چې دی ناکه دا غوټه خلاصه سي یا دا سپړسۍ بیا وشکېږي. نو زما دا یقین دی چې الله پاک پر هغه سړي باندې بیا خاص نظر ساتي چې هغه توبه کښلی وي او د الله پاک سره خپل تعلق جوړ کړی وي. امید لرم دوستانو چې تاسو ته به دا ویډیو خوند درکړي. دغه رقم مزیدار ویډیوز دپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. والسلام.